دحکیم درمل پر افغانستان دپیسو باران تازه څه به وشي. السلام علیکم ګرانو دوستانو، ستړي مشي، هیله لرم چې جوړ روغ به یې. زموږ په هېواد کې ډېر څه مسخره شوي، که وروسته بیا خلکو منلي هم دي، خو په پیل کې ډېرو هغه خلکو هم مسخره کړي دي چې موږ یې د حساب خلک ګڼو. کله چې کورونا په نړۍ کې خپره شوه او افغانستان ته هم راورسېده، نو دلته خلکو مسخره کړه، او اوس چې یو حکیم ادعا کوي چې د کورونا لپاره یې درمل جوړ کړي دي، هم په پیل کې مسخره شوه. زه نه دا وایم چې دا درمل ګټور دي، او نه دا وایم چې تاواني دي، نه دا وایم چې خلک دې یې وخوري، او نه دا وایم چې نه دې یې خوري. خو خبره دا ده چې ولې هڅه مسخره شي. تر څو پورې چې ما حکیم الکوزی او یا د موضوع تعقیب کړه، نو حکیم الکوزی وایي کله چې دا درمل جوړ کړل، نو لومړی یې په ځینو کسانو تطبیق کړل، او له هغه وروسته صحت عامې ته لاړ او دوی ته یې وویل چې دغه ډول درمل یې جوړ کړي دي او تاسې یې وارزوئ. خو هغه وایي چې صحت عامې مسخره کړ. وروسته چې د خلکو په حکیم الکوزي باور پیدا شو، ځکه لسګونه کسان مې ولیدل چې وایي د حکیم له درملو سره روغ شوي دي، او په سلګونه کسان د دغه درملو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ودرېدل. یو ځل بیا دا هر څه دا مې روغتیا وزارت پوهه خلکو مسخره کړ. په داسې حال کې چې ټولنیزو رسنیو کې د حکیم الکوزي پراخ مطلب روان دی، او د هر څه د کنټرول لپاره باید د عامې روغتیا وزارت په سړه سینه د هر څه څېړلي وای، خلکو او حکیم الکوزي ته یې قناعت ورکړی وای چې دوی به د هغه له لوري جوړ شوي درمل وازموي. که ګټور وو نو په ټول افغانستان کې به یې تولید کړي، هغه به وستایي، مننه به وکړي، قدردانۍ به یې وکړي. خو عامې روغتیا وزارت مسؤلینو داسې څرګندونې وکړې چې خلک یې نور هم غوسه کړل. وحید مجروح چې د یوه مسؤل کس په توګه د رسنیو په وړاندې دا خبره کوي چې که دا درمل سل سلنه ګټور هم وي، خو چې د روغتیا ملي او نړیوالو سازمانونو نه وي منلی، نو دوی به اجازه ورنه کړي. په داسې حال کې چې خلک وایي د دې درملو پایله یې ولیده چې ناروغ ورسره رغېږي. دا ډول څرګندونې د دې معنا لري چې وحید مجروح له افغاني ټولنې او افغانانو سره هیڅ بلدتیا نه لري. د حکیم الکوزي درمل ګټور دي او که نه، جانبي عوارض لري او که نه، دا خو به هم ژر معلوم شي، چې ځکه وایي زرګونو خلکو یې درمل خوړلي دي. خو دې هر څه د عامې روغتیا وزارت چارواکي رسوا کړل چې دا څومره بېکاره او نااهله خلک دي.